IPL Mumbai Indians له چینایي سپر کنګز ماتې وخوړه. السلام علیکم د کرکټ د یوټیوب چینل درانو مینوالو. تېره شپه د هند ستر سوداګریز لیګ شپږ نوي بجې د چینایي سپر کنګز او ممبئی انډینز پر لوبې پیل شو چې د یاد لیګ په لومړۍ سیالۍ کې ممبئی انډینز لوبډلې له چینایي سپر کنګز لوبډلې څخه د 5 وکټو په توپیر ماتې وخوړله. د لوبې په پیل کې چینایي سپر کنګز پچه وګټله او لومړی یې د توپ اچونې پرېکړه وکړه. ممبئی انډینز لوبډلې د لومړۍ توپ وهنې پر بنسټ ټاکل شوو 20 اوورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 162 منډې جوړې کړې. د ممبئی انډینز لوبډلې لپاره په توپ وهنه کې سوراب تیواري 42 منډې، کوینټن ډیکاک 33 او کرن پولارد 18 منډې وکړې. د چینایي لوبډلې له لوري په توپ اچونه کې لاندې نږدې 3 وکټې ډیفیک چهار او رویندرا جاجې د 2 وکټې ترلاسه کړې. د ممبئی انډینز لوبډلې له لوري ټاکل شوي هدف ته په ځواب کې چینایي سپر کنګز لوبډلې ښه پیل ورکړ او یاد هدف یې په 19.2 اوورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره بشپړ کړ او ممبئی انډینز لوبډلې ته یې په 5 وکټو ماتې ورکړه. د چینایي سپر کنګز لوبډلې له لوري پاپ ډوپلایسس 58 ناسوځېدلې او متي راډیو 1 څامکاره 13 منډې جوړې کړې. د ممبئی انډینز لوبډلې لپاره ټرینټ بولټ، جیمز پیشفن، جسپریت بومرا، کورنال پانډیا او راهول چهار هر یو لوبغاړی له مخې پورته کړ. د یادونې وړ ده چې نن ماښام په IPL سیالیو کې کنګز 11 پنجاب لوبډله له ډهلي کیپیټلز لوبډلې سره مخ شي. تر بیا ښې چارې ولرئ او زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.